د زیتونو فابریکه په ننګرهار کې په 1458 کال کې د شوروي هیواد له لوري د زیتونو د دې فابریکې د بنسټ ډبره ایښودل شوې او په 1463 کال کې ګټې اخیستن ته سپارل شوې ده. دغه فابریکه په 120.15 هکټاره ځمکه کې جوړه شوې چې په یو تعمیر کې ودانه ده. د مسؤلینو په خبره دغه تعمیر بیا د بیلابیلو برخو لرونکی دی او اصل تعمیر لري، بخارخانه لري او تصفیه خانه ده، واټر پمپونو سیکشنونه دي. په عین وخت کې موږ ډېر فعال او ښه لابراتوار لرو. تقریبا 80 نفرو شاوخوا ته زموږ دایمي کارګران دي او تقریبا یو 10 نفرو ته د نورو ته د کار زمینه برابره شوې. د پرسونل زیاتوالی او کموالی د تولیداتو پورې اړه لري. په روز کال زموږ تولیدات لږ کم وو، 2,000 لیټره موږ لاسته راوړي. سږکال دا اوسه پورې چې سیزن نیمایي شوی دی 40,000 موږ لاسته راوړي. امکان لري چې دا 80,000 ته ورسېږي یا 90,000 ته ورسېږي. په خپل وخت سره دغه فابریکه د سیمې په سطحه یو له پرمختللو فابریکو څخه شمیرل کېده. دغه فابریکه کې اوس مهال د ننګرهار ولایت ترڅنګ د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو د زیتونو څخه هم تیل او اچار جوړیږي. ویل کېږي چې سږنی کال به د دغه فابریکې حاصل زیات وي او د اټکل له مخې څه د پاسه 90,000 لیتره زیتونو تیل به په دې فابریکه کې پروسس شي. د دغه فابریکې مسؤلین وایي اسلامي امارت مشکلاتو ته په وخت رسیدګي کوي او د بوټو ښه پالنه او د فارمونو د ساحو د امنیت ښه والی د سږنیو ښو حاصلاتو د لاسته راتلو لاملونه بولي. خو د تخنیکي برخې مسؤلین بیا د دې فابریکې د ماشین آلاتو د زړښت څخه شکایت کوي او زیاتوي چې دغه چارې کارونه یو څه ټکني کړي دي. سږکال دا اوسه پورې چې سیزن نیمایي شوی دی 40,000 موږ لاسته راوړي. امکان لري چې دا 80,000 ته ورسېږي یا 90,000 ته ورسېږي. نو په دې بنیاد باندې کارګرانو تعداد هم زیات شوی دی. زه ویلی شم چې فرضاً د حاصلاتو د زیاتوالي عاملونه دا ټول د اګرو تخنیکي فعالیتونو پورې اړه لري. موږ سږکال یو کولی شو چې په باغونو کې یو اندازه فعالیتونه وکړو. دا د یو. دویم مهم څیز چې د حاصلاتو په زیاتوالي کې رول لوبولی، امن لوبولی. زموږ هغه سیمې تقریبا اوس نور ټول په امن دي. زموږ دا ماشینګري چې ده، د ماشینګري په بس کې زه کار کوم. پخوا نه نن سخت کال زیتون بیا اندازې زیات شوي دي او بس کارونه دې روان دي او دا ماشینګري چې ده زموږ ته لږ ډېره زړه شوې ده او پخواني ماشینګري ده. اوس نوې ټکنالوژي راوتې، ښایسته ماشینونه راوتې دي، ښایسته هغه پخوا ډېر کسانو کار کول، اوس کسانو تعداد هم کم ده او غواړو چې په دغه برخه کې ماشینګري نوې راشي، کسان هماغسې پخوا غوندې شي. پخوا چې 4,000 5,000 تنه زیتون کېدلو، اوس چې دي دغسې پخوا غوندې کارونه بیا روان شي. د ننګرهار وادي کرنیز ریاست مسؤلین وایي په 4 ګونو فارمونو کې اوس مهال هره ورځ په زیاته اندازه تور زیتون د تیلو پروسس په موخه راټولیږي او د پروسس لپاره د کانال ادارې د زیتونو فابریکې ته رالیږدول کیږي. د ننګرهار د کانال رئیس مولوي غلام رحمان ډاډ ورکوي چې دوی به د کانال ریاست بوټو او فابریکې ته لا ډیره پاملرنه وکړي تر څو یې په حاصلاتو کې ورځ تر بلې ښه والی راشي. زیتون د کانال اصلي اساس او بنیاد چې دغه زیتون دی او چونکې دا په ډیرو ملکونو کې په دغه معیار او انداز باندې نشته او په کوم انداز او معیار باندې چې د دې نه تیل یا اچار ترلاسه کېږي دا هم په دنیا کې نشته. ځکه زموږ تیل کاملا خالص دی او هیڅ قسمه یو ذره بل شی نه لري. هیوادوالو ته پوره اطمینان ورکوو. د زیتونو دا باغونه د انقلاب په اوږدو کې یو څه نقصاناتو سره مخ شوي دي. سږکال عزم کړی دی چې انشاءالله کوم باغونه د زیتونو دپاره وو مکمل تخریب شوي یا یې څه حصې تخریب شوي، نو په دې نږدې کې انشاءالله د دې کار دپاره ملا تړلې ده او کار ورباندې شروع کوو چې دا پاتې باغونه هم بیرته مکمل کړو.
او چې کوم تخریب شوي ساحې دي دا مکمل کو چې دې دپاره موږ کورې تیارې دي، بوټ تیار دي او کاریګر هم انشاءالله یو ترتیب برابر شوی دی چې د هغوی په لاس باندې به موږ دا کرو، باغونه به انشاءالله ټول مکمل شي. ورسره په څنګ کې تېرو کلونو کې به شاوخوا 4.5 ټنه خواوشا داسې زیتون شوي چې هغه 42,000 لیټره تیل ترېنه ترلاسه شوي دي او چې د هغې جمله عواید تقریبا 325 لکه او 80,000 خواوشا جوړیږي. سږکال اټکل داسې دی او بظاهر ښکارېږي هم چې زموږ زیتونو به پیداوار به انشاءالله 900 ټنو خواوشا ته رسېږي چې په دې کې موږ څه 12 ټنه یا څه د پاسه 12 ټنه دا اچار تیار کړی دی او د پاتې نه د تیلو فروسه روانه ده ښه په چټکۍ باندې. نو اټکل دا دی چې تقریبا سږکال به موږ 90,000 لیټره پورې تیل انشاءالله ترلاسه کوو او خالص تیل او هغه به خپلو هیوادوالو ته وړاندې کوو. دلته د زړو مامورینو ترڅنګ یو شمېر نوي کارګرو ته هم د روزمز په شکل د کار زمینه برابره شوې چې ټول یې له خپل کار څخه خوښ دي. زما تقریبا دلته 10 کاله کېږي وظیفه اجرا کوم د کارمند په صفت او خوشحاله یو. سږکال یې زموږ تولیدات فضل د خدای دی نسبت د نورو کالو نه زیات شوي دي او کارونه هم ښه روان دي، شته دی، خوشحاله دي. تقریبا زموږ شتاب دی ته 140 نفر هغه پکې لګې بوخت دي په کار او علاوه د هغې نه نور اضافي روزمزدان هم نیولي د غنمو په بدل کې هغې هم لګېږي، تقریبا 30 نفر هغې برابرېږي. فعلا د زیتونو فابریکه دلته یو تن روزمز مزدوري به کار کوم د یو من غنم په دلته هغه غنم چې ما لرګی د دې غنم په لپاره دلته هم کار کوم هم پوهنتون ته ځم. زه فعلا محصل یم، محصل د سهار 9 نه تر 2 پورې دلته فابریکه کې زه کار کوم. 2 نه زه پوهنتون ته ځم، شخصي الفلاح پوهنتون. هلته زه خپل درسونه مکتبه یو خو دا د وطن تولید دی، د وطن لپاره ګټه ده، د وطن د اقتصاد د لا پیاوړتیا لپاره، او بل دلته زموږ د محصلانو لپاره یو ښه فرصت دی د خپل د سات او د روزګارتیا کولو لپاره. دلته موږ راغلي یو د ورځني کار لپاره چې دلته مصروف یو. دا په داسې حال کې ده چې د 10 ټنه اچارو د پروسس مرحله بشپړه شوې، خو باورونه دا دي که د کانال ریاست اړوند د فارمونو زیتونو بوټو ښه ساتنه وشي نو له یوې خوا به یې حاصلات ښه شوي وي او له بلې خوا به پکې د حاصلات پر مهال ګڼ شمېر بېروزګاره وګړو ته د کار زمینه هم برابره شوې وي. سباون ساحل، روحي نیوز، جلال آباد.